اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وینډوز لاس څلورم لیکچر ته ښه راغلاست درته ویم. خدای دې وکړه چې ټول به جوړ او روغ ووای. نو موږ را رسېدلي وو ډیسکټاپ صفحې ته. ډیسکټاپ صفحه کې موږ څه شی وایو؟ آیکنونه. راځو موږ د آیکنونو په اړه یو څه خبرې کوو. آیکن خپله څه ته وایي؟ آیکن یو شکل دی چې د زیاتې معلوماتو یا زیات فایلونو زیات فایلونو نمایندګي کوي. آیکنونه چې دي هغه په دوه ډوله دي. یو ته موږ وایو سیستم آیکن. هغه آیکن ته وایي چې د کمپیوټر له سیستم سره یو ځای کمپیوټر ته داخل شي. دلته موږ د کمپیوټر له سیستم څخه مطلب وینډوز دی چې د وینډوز سره یو ځای کمپیوټر ته داخل شي. تعداد یې څومره دی؟ تعداد یې 15 دانې دي. خاصیت یې څه شی دی؟ چې له کمپیوټر څخه نه پاکیږي. دا زه اوس درته ښیم چې سیستم آیکن د کمپیوټر څخه پاکي یا نه پاکي. نه، د کمپیوټر څخه سیستم آیکنونه چې دي هغه نه پاکیږي. بل یوزر آیکنونه چې دي، یوزر آیکنونه هغه دي چې د کمپیوټر کارکوونکی یې جوړوي. تعداد یې څومره دی؟ تعداد یې نامعلوم دی. او خاصیت یې څه دی؟ خاصیت یې دا دی چې له کمپیوټر څخه پاکیږي. نو راځو موږ په سیستم آیکن باندې خبرې کوو. سیستم آیکن دغه ته اوس موږ سیستم آیکن وایو. آیکن خپله په دوه ډوله دی. شکل ته یې موږ دغه شکل ته یې موږ آیکن وایو او دغه نوم ته یې موږ آیټم وایو. نو شکل ته یې موږ آیکن وایو او هغه ته نوم ته یې موږ هغه وایو آیټم. نو راځو موږ اوس په سیستم آیکن باندې خبرې کوو. یو نفر راغی دغه سیستم آیکن دی د سپیسي دی ډیلیټ کړه، په بیخي د کمپیوټر څخه وایسته. اوس حیران دی چې اوس د ما د کمپیوټر څخه د سپیسي نشته ده، دا څه شوله، چیرته ولاړه؟ نو راځو موږ په سیستم باندې خبرې کړې وې چې تعداد یې 15 دی او خاصیت یې دا دی چې له کمپیوټر څخه نه پاکي. سیده موږ د دې ځای نه ډیلیټ کوو. اوس زه بیرته پرسنلایز ته ځو. پرسنلایز ته چې راغللو دلته موږ په دلته کلیک کوو. دلته دیم سیټینګو ته ځو. دیم سیټینګو ته چې راغلو دلته موږ راځو ډیسکټاپ آیکن سیټینګ. دلته چې موږ کله راغللو دلته نو موږ ویلي وو چې موږ په سیستم آیکنونه چې دي هغه موږ 15 دانې لرو. دغه دي. اوس موږ دغه 15 دانې سیستم آیکنونه لرو. د سپیسي ده، دغه یوزر نیم دی، نیټورک دی، مثال کیبین دی، دا موږ 15 دانې لرو. بل کنټرول پینل دی. نو موږ چې هغه د سپیسي کومه د ډیسکټاپ د صفحې څخه ډیلیټ کړې وه هغه د موږ د کمپیوټر څخه نه ده ډیلیټ شوې. دغه ده. بیرته به موږ دغه کمپیوټر ته دغه ټیک مارک پاله کو، اپلای به یې کو، اوکې به یې کو. بیرته به اوس راشو موږ خپل ډیسکټاپ صفحې ته ګورو چې موږ ته دغه ده د سپیسي بیرته خپل ځای ته بیرته راغلې ده. نو دا وه هغه سیستم آیکن چې د کمپیوټر څخه نه پاکي. اگر چې موږ د دغه ډیسکټاپ صفحې څخه ډیلیټ کو نو موږ وکولی شوای چې بیرته هغه ټیک مارک ورته پال کو د هغه د خوا د پرسنلایز د خوا. بیرته موږ ته د سپیسي پیدا شوله. بل رڅو موږ هغه ته رڅو یوزر آیکن ته. یوزر آیکن نو موږ دلته چې ویلي وو چې د کارکوونکي د خوا جوړ شوي وي او تعداد یې نامعلوم دی. کارکوونکي د خوا څنګه جوړي؟ دلته به موږ یو فولډر جوړ کو، کنټرول شیفټ ان به ووایو. دلته موږ ته یو هغه جوړ شو نیو فولډر. دا په یاد درڅه ولرئ چې د نیو فولډر هغه دغه شارټکټ څه شی دی؟ کنټرول جمع شیفټ جمع ان. نو موږ رڅو دغه اوس موږ د هغه د کارکوونکي د یوزر د خوا دا جوړ شو.
اوس رڅو دا موږ ډیلیټ کوو خو موږ خو ویلي وو چې د کارکوونکي خوا جوړ شوی وي د کمپیوټر او تعداد یې نامعلوم دی چې کارکوونکی هر څومره وغواړي هغومره جوړولی شي موږ ورته انسټالولی شو موږ یې ورته لیږلی شو نو دا موږ ډیلیټ کولی شو دا هم چې کله ډیلیټ کړو بیرته کمپیوټر کې نه پیدا کېږي خاصیت یې دا و چې د موږ د کمپیوټر څخه یو ځل پاک شول بیرته موږ په کمپیوټر کې نه را پیدا کېږي نو موږ رڅو دا ډیلیټ کوو دا هم ډیلیټ کړو بیرته خو موږ ته پیدا نشو نیشو پیدا کوی د کومې خوا موږ پیدا کړو نو دا و یوزر هغه آیکن او بل رڅو موږ دغه ټاسک بار ته دغه لاندې ټاسک بار ته په ټاسک بار باندې خبرې کوو ټاسک بار چې دی دغه لاندې برخه ده دغه ټاسک بار چې دی 4-5 برخې لري 5 برخې لري لومړی ته موږ څه وایو لومړی ته موږ سټارټ منیو دغه ته موږ سټارټ منیو وایو دغه ته دا د قلم رنګ څنګه سپین دی ښه خیر دغه ځای ته موږ سټارټ منیو وایو دا یوه برخه شوه دغه د څنګ دغه وړې برخې ته موږ څه شی وایو سرچ باکس وایو دا یې دوې برخې بله موږ راځو دغه برخې ته دغه برخې ته موږ څه شی وایو دغه برخې ته موږ کویک لانچ وایو دغه برخې ته کویک لانچ ورته وایو کویک لانچ ته یې دوې وظیفې لري یو وظیفه معلوماتو ته زر لاسرسی که چېرته موږ معلومات په کمپیوټر کې راخلاص کړي وي موږ د دغه ځای نه زر لاسرسی ورته لرو راځه دلته یو معلومات درته کې راخلاصوم دا معلومات دي دا موږ مینیمایز کوو صبر یو پروګرام درته کې راخلاص کومه تر څو موږ ښه پوه شو ورد پروګرام راخلاصوم دا مینیمایز کوم بیرته راځم کویک لانچ ته راځم کویک لانچ وظیفه یې دا وه چې موږ ته زر معلومات ته لاسرسی کړو که چېرته موږ راځو دلته ورد صفحه راخلاصوو دلته سرچ کو ورد بیا وروسته موږ ته ورد فایل بیا انټر وي بیا وروسته خو دلته موږ تیار راخلاص کړی موږ فقط ماسې مینیمایز کړی دلته موږ زر لاسرسی ورته لرو دلته چې راغلو یو کلیک هم وکړه بس موږ ورد ته داخل شولو بله وظیفه یې څه ده کوم فایلونه چې موږ په کمپیوټر کې راخلاص کړي وي هغه خو فعاله دي موږ په کمپیوټر کې اوس موږ ورد راخلاص کړی دی موږ په کمپیوټر کې فعاله دی ورد دغه دی موږ ته هغه فعاله هغه ښایي فایلونه ښایي دا کویک لانچ دا موږ راخلاص کړی دی هغه دی موږ ته یې ښایي چې تاسو ورد راخلاص کړی په کمپیوټر کې زه راځم یو بل پروګرام راخلاصوم مثلا اکسل راخلاصوم موږ ته اکسل ښایي دغه دی تاسو اکسل راخلاص کړی دی ورد هم راخلاص کړی دی دا شوه د کویک لانچ دوهمه وظیفه بل رسو بلې برخې ته بله برخه موږ څه لرو نوټیفیکیشن ایریا دغه ته موږ نوټیفیکیشن ایریا وایو دغه ته داسې راځو تر دغه ځای پورې دو ته موږ نوټیفیکیشن ایریا وایو نوټیفیکیشن ایریا څه ته وایي موږ ته ټول معلومات ښایي څه خل معلومات موږ ته ښایي داسې معلومات موږ ته ښایي مثلا موږ ته د بیټرۍ چارج ښایي تاسو دومره چارج کې لرئ موږ ته غږ ښایي لوړ او ټیټ موږ ته کیبورډ ښایي موږ ته ژبه ښایي موږ ته ساعت ښایي نو دا د نوټیفیکیشن ایریا موږ ته ټول معلومات ښایي بله برخه څه ده بله برخه دغلته رڅو دغه وړه برخه دغه وړه برخه دغه وړې برخې ته موږ څه وایو دو ته موږ وایو شو ډیسکټاپ
شو ډیسکټاپ څه رقم که چیرته موږ دومره ډېر معلومات را خلاص کړي ورډ هم را خلاص کړی وي اکسل هم را خلاص کړی وي نو دا ټول موږ را خلاص کړي وي دلته په ډیسکټاپ صفحه باندې دغه 2 پروګرامونه موږ را خلاص کړي نو موږ ته خو اوس ډیسکټاپ نه معلومي چې ډیسکټاپ خو پروګرامونه موږ کې را خلاص کړي دي نو موږ څو په دغو شو ډیسکټاپ باندې داسې ودارو موږ ته ډیسکټاپ ښایي نو دا شوه د شو ډیسکټاپ وظیفه چې کله موږ ډېر فایلونه په کمپیوټر کې خلاص کړي وي موږ چې کله په شو ډیسکټاپ باندې داسې ودرېږو نو موږ ته ډیسکټاپ ښایي نو دا و د نن ورځې درس خدای تعالی دې وکړي چې د خوښې وړ هم وګرځي که کومه پوښتنه وه کوم سوال وه نو د موږ څخه یې په شخصي کې کولی شئ ډېره مننه ښه وخت ولرئ